چې د جمعې په ورځ د نه دا عمل پاتې نشي. یقینا درته ډیر بهترین عمل دی او ډیر آسان عمل دی، خو الله جل شانه به دومره عزت تر کې په دغه هفته کې چې ستا به په وهم او ګمان کې نه. یقینا درته په دې باندې ما خپل باندې ټرای کړی دا، الله دومره عزت را کړی په هغه هفته کې چې زما په وهم او ګمان کې نو. الله دومره عزت را کړی، ولې چې عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی، خو چې کله د معاملې د الله سره برابر و الله به دومره عزت ترکي چې خوشاله به ګرځي. په ټوله ژوندۍ کې به چرته خفه نشي، چرته به بی عزت نشي. الله به عزت ترکي چې کم زیته ورزي، که مشر دی که کشر دی که امزول دی، ټول به د عزت ترکي. یقینا په دې ما خپل باندې ټرای کړی، الله دومره عزت را کړی چې زما به په وهم او ګمان کې دراتل. عمل ډیر آسان دی، عمل څه دی او دا به څنګه کې او په څه ټیم کې بکې. دا به د جمعې په ورځ د ماښام د فرض مونځ نه بعد 41 مرتبه به یا معزو دا به 41 مرتبه وي په خپل ځان بشوف کې. یقینا درته الله به دومره عزت تر کې چې ستا په وهم او ګمان کې نه. خو بل خبره ځان سره یاد اوساتئ چې ګوره د مونږ اهتمام پکې کوي، ضروری نه دا ګوره چې صرف د جمعې په ماښام باندې مونږ وکا او نور پرېدا. عزت ګوره دا د الله په دین کې دی، د پیغمبر په طریقو کې عزت دی. خو یو ځان سره یاد اوساتئ چې یو د مونږ اهتمام او بل د جمعې په ورځ د ماښام د فرض مونږ نه بعد دا عمل لازمی کوي.